درمن اوریدونکو خوشحاله مو غواړم. نن ورځ به د دویچلرن او پشتو د درسونو په لړۍ کې د اونۍ یا هفتې ورځې په جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو. نو نن ورځ د لیکسیون 10 یعنی لسم درس. نو په جرمني یا الماني ژبه کې die Wochentag یعنی د هفتې ورځ کوم یو سي مفرد ده، خو د هغوی جمع بیا die Wochentage یعنی د هفتې ورځې ده. دا die په دی باندې بدلیږي او دلته تاگ په تاګه باندې بدلیږي، یعنی die Wochentag یعنی د هفتې یا د اونۍ ورځې. نو die Woche یعنی هفتې ته وایي یوه هفته، خو die Wochen یعنی هفتې چې د هغه ارټیکل ده die Woche یعنی هفته. die Wochen یعنی هفتې، یعنی دا یې جمع ده یا اونۍ. دا هفته یعنی اونۍ د دې لپاره ده die Woche، او د هفتې د die Wochen ترجمه ده پښتو. همدارنګه په انګلیش کې week هفتې ته ویل کیږي او همدا یې هم جمع ده. نو په دې ټیبل کې ما ټولې د اونۍ یا د هفتې ورځې ځای پر ځای کړې دي چې له دوشنبې نه شروع، سه شنبه، چهارشنبه، همدارنګه تر یکشنبې پورې. دلته په دې کالم کې د انګلیش باندې لیکل شوي دي چې Monday, Tuesday, Wednesday up to Sunday. نو که چیرته څوک په انګلیش پوهیږي همدې نه د استفاده وکوي، که چیرته په انګلیش باندې نه پوهیږي په دا پښتو باندې لیکل شوي دي یا فارسی باندې. نو زه به دلته د هره ورځ په جرمني یا الماني ژبه کې شمار په شمار تشریح کوم. نو راځئ چې لومړی به ووایو die Montag. die Montag یعنی دوشنبه یا هم په انګلیش کې Monday. die Montag, die Montag یعنی هر دوشنبه. همدارنګه die Dienstag, die Dienstag یعنی سه شنبه. die Dienstag سه شنبې ته وایي. die Mittwoch, Wednesday یا هم چهارشنبه. die Mittwoch, die Mittwoch یعنی چهارشنبه. همدارنګه die Donnerstag, die Donnerstag پنجشنبې ته ویل کیږي. die Donnerstag. همدارنګه die Freitag, die Freitag Friday ته ویل کیږي یا هم د جمعې ورځ. die Freitag یعنی جمعه. die Freitag د جمعې ورځ. همدارنګه die Samstag, die Samstag, die Samstag یعنی شنبې ته ویل کیږي یا Saturday. die Samstag شنبې ته ویل کیږي. او په آخر کې هم die Sonntag, die Sonntag یعنی Sunday یا هم یکشنبې ته ویل کیږي. die Sonntag یعنی یکشنبه. نو یو ځل به زه بیا ټول تکرار کوم. die Montag, die Dienstag, die Mittwoch, die Donnerstag, die Freitag, die Samstag, die Sonntag. یعنی دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه. دا یې هم په انګلیش باندې ده. د یادونې وړ ده چې ارټیکل د اونۍ د ورځو د ټولو ورځو لپاره die ده. die Montag, die Donnerstag, die Mittwoch، همدارنګه تر پایه die Sonntag. نو که یې چیرته بغیر له ارټیکله هم چیرته لیکل شوي یا یې ویلی سي، هغه به یوازې Montag وي، die Mittwoch، Donnerstag، Freitag، Samstag، همدارنګه Sonntag وي. هلته بیا ارټیکل سره موجود نه وي. نو دا ډېر اسانه ده، یعنې د اونۍ ورځې یا د هفتې ورځې د ټولو ورځو لپاره یو ارټیکل die استعمالول کیږي. همدارنګه das Wochenende یعنی د هفتې پای یا همدارنګه ورته ویلی سو په انګلیش کې چې weekend، چې هغه دوه ورځې کې شامل دي په weekend کې یا په das Wochenende کې. یو Samstag ده، همدارنګه Sonntag یعنی شنبه او یکشنبه ته څه وایي په جرمني یا الماني ژبه کې das Wochenende یعنی weekends، چې هغه شنبه او یکشنبه ورځې کې شامل دي. همدارنګه am Montag یعنی په دوشنبه. دا am چې ده دا preposition ده، د ټولو ورځو لپاره am preposition کارول کیږي. am Montag یعنی په دوشنبه. تاسو د دوشنبې ورځې په ځای باندې هره ورځ چې دلته تاسو وایاست هغه ویلی سئ. یوازې am preposition سره هره ورځ تکرارولی سئ چې هغه on Monday یا په انګلیش کې ورته ویل کیږي. am Montag یعنی په دوشنبه.
همدارنګه په دې مثال کې am Montag habe ich einen Termin. am Montag habe ich einen Termin یعنی زه په دوشنبه ملاقات لرم یا د دوشنبه په ورځ زه ملاقات لرم. او په انګلیش کې هم همدارنګه I have a meeting on Monday یعنی زه په دوشنبه په ورځ یا په دوشنبه باندې ملاقات لرم. نو په الماني یا جرمني ژبه کې موږ وایو am Montag habe ich einen Termin یعنی زه د دوشنبه په ورځ ملاقات لرم. همدارنګه Montags هر دوشنبه که چیرته موږ د اونۍ د ورځې یا د هفتې د ورځو سره په پای کې یو اس یو ځای کو نو هغه د هرې ورځې په معنا باندې ده. یعنی هر دوشنبه، هر سه شنبه، هر چهارشنبه چې هر ورځ تاسو مطلب وي نو یوازې په پای کې اس سره یو ځای کوئ هغه په هر ورځ باندې بدلیږي. یعنی Montags یعنی هر دوشنبه، همدارنګه Mittwochs په هر چهارشنبه، هر ورځ تاسو مطلب وي یوازې اس سره یو ځای کوئ هغه په هر ورځ باندې بدلیږي. مثلا دلته Montags هر دوشنبه یا every Monday یعنی په انګلیش کې ورته وایي چې هر دوشنبه. همداشان په دې مثال کې was machst du am Wochenende یعنی ته په رخصتۍ کې څه کوې یعنی ته د هفتې په پای کې په اخر کې څه کوې. کومه ورځ چې شنبه او یک شنبه کې شامل دي په Wochenende کې نو ته په هغه ورځ باندې څه شی کوې. نو دا یو سوال ده was machst du am Wochenende یعنی ته په رخصتۍ کې یا د هفتې په اخر کې څه شی کوې. همدارنګه په هایلایټ زیړ کلر کې په انګلیش باندې لیکل شوی ده چې what are you doing on weekend یعنی ته د هفتې په پای کې په اخر کې څه کوې. نو که چیرته تاسو چا سره په مخه کوئ او هغه د هفتې اخیر را روان وي نو تاسو ورته وایاست schönes Wochenende یعنی ښه رخصتي یا ښه د هفتې اخیر پای. یا هم په انګلیش کې ورته وایي have a nice weekend یعنی ښه رخصتي یا schönes Wochenende په جرمني یا الماني ژبه کې ورته ویل کیږي. نو د ویډیو د لیدلو نه مننه. امید لرم چې تاسو به د دې درس نه ډیر څه زده کړل وي. د چینل سبسکرایب کېدل یاد مه باسئ. د نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. که کوم سوال پوښتنه لرئ نو په کمنټ باکس کې لیکلی شئ. نو ښه د هفتې پای درته غواړم. د الله په امان.